وخت چې ده دا په درې ډوله باندې ده. اول هغه وخت ده چې دا مونږ تاسو خرڅ کړی ده. زمونږ تاسو ژوند دا درې برخې ده. درې رقمه وخت مونږ تاسو لرو. اول پکې هغه برخه ده چې هغه مونږ تاسو خرڅ کړی ده. د بل چا لپاره مو وقف کړی ده. بل چاته مو ورکړی ده. یعنی کار کوو خو د بل چا لپاره. د نورو خلکو د مصلحتونو او د اهدافو په خاطر باندې مونږ تاسو د ژوند یوه برخه دا وقف کړې ده. بل چا لپاره زحمت وباسو، هغه که سهار نه تر غرمې پورې وي او که له سهار نه واخله ان تر مازدیګره پورې وي. خو په دې وخت کې مونږ تاسو نور کارونه نشو کولی. زمونږ تاسو د ژوند دا برخه څنګه ده دا اوس خرڅه شوې ده. په دې کې مجبور یو چې موږ تاسو یوازې او یوازې د کوم څه لپاره چې مقرر شوي یو همغه کار وکړو. لکه وظیفه ده مثلا. وظیفې ته ځینې خلک سهار ځي تر غرمې او ځینې ان تر مازدیګره پورې. دوی په دې وخت کې بل کار نشي کولی. نو د ژوند یوه لویه برخه چې کوم د وخت برخه ده که نه، دا موږ تاسو خرڅه کړې ده په بل چا باندې او په مقابل کې یو څه مزد او یا څه تنخواه او یا څه حق و زحمه اخلو. دویم ډول وخت چې ده هغه وخت ده چې هغه مصروفه وخت. هغه موږ تاسو د دې لپاره وقف کړی ده چې موږ تاسو ژوند وکړو. په دې کې مثلا خوب راځي، خوب کوو، صحیح شوه که نه. په دې کې کورنۍ راځي، په دې کې کورنۍ مثلا ماشومان دي، زور ازو ورسره کینو، ورسره مستی ورسره کوو، که مریضانیږي ډاکټر ته بیایو، صحیح شوه، مکتب غم یې خورو، خوراک کوو، په دې کې نور کارونه دي، تفریح کوو، ملګرو سره خپلوانو سره وخت تیرو. دا د ژوند دوهمه مهمه برخه ده چې موږ تاسو یې مصرفوو. صحیح شوه؟ یعنی ژوند چې ده ما تاسو ته لکه څنګه چې ویلې وخت دومره زیات مهم ده چې موږ دا ویشلی ده. د دې ویډیو نه به موږ تاسو دا زده کړو چې دا وخت زموږ ستاسو کوم یو مهم وخت ده او څنګه صحیح ګټه ترې نه پورته کړو. نو یو خو هغه خرڅ شوی وخت ده، په هغه کې خو موږ تاسو یې سم نشو کولی. په دې کې هم موږ تاسو څه نشو کولی ځکه دا ضروریات دي. مجبور یو چې هم به خوب وکړو، هم به خوراک کوو، هم به کورنۍ ته وخت ورکوو، هم به خپلوانو ته، هم ملګرو ته، هم به تفریح کوو وغیره وغیره. ډېر کارونه دي چې موږ تاسو یې د ژوند په دغه برخه کې ترسره کوو. صحیح شوه؟ پاتې ژوند چې کوم ده مهم ژوند او ډېر اساسي برخه هغه ژوند ده، هغه وخت ده چې فارغ وخت ده. کوم فارغ وخت چې تی لري هغه تر ټولو مهمترین او ارزښتترین وخت ده. دا د طلا سره برابر ده، سرو زرو سره. صحیح ده؟ سرو زرو سره دا وخت څنګه ده دا برابر ده. یعنی یو انسان که غواړي ترقي وکړي او پرمختګ وکړي هغه په دغه وخت کې کولی شي. اوس مهم سوال دا ده چې موږ تاسو باید په دې وخت کې ښایسته وکړو. له دې وخت نه خو څه جوړ نه شو، دا خو لاړه د بل چا لپاره. د دې وخت نه هم څه شی جوړ نه شو. اوس راغی یوازې او یوازې فارغ وخت. نو په دې کې باید موږ تاسو وکړو. اول مهم دا ده چې باید موږ تاسو خپل اهداف وټاکو چې آخر زه څه غواړم په دغه فارغ وخت کې. مهمه خبره ده چې موږ تاسو په دې کې خپل اهداف وټاکو. یعنی فکر وکړو او سوچ وکړو چې زمونږ په ژوند کې ستر هدف څه شی ده. ځکه انسان خو باید بې هدفه نه وي که نه. بیا په ځانګړي ډول یو مسلمان خو په هیڅ وخت کې هم باید بې هدفه ژوند ونه کړي. بس چې رواني کلونه تیریږي، میاشتې میاشتې، بس دی خبر نه ده. دا خو بیخي نامناسبه او ډېره غلطه خبره ده. موږ تاسو حتما په ژوند کې باید اهداف ولرو. دویم مهم کار چې باید موږ تاسو په دې فارغ وخت کې وکړو هغه د ځان جوړونه ده. صحیح ده؟ ځان جوړول دا ډېره مهمه خبره ده. انسان ده که نه وختونه پې تیریږي، د نه تعلیمي پرمختګ وکړه، نه اقتصادي پرمختګ وکړه، نه ذهن جوړ شو، نه ژوند کې خوشحالي راغله، نه ایمانیات برابر شول او نه هم الله جل جلاله خوشحاله کړ. د آخرت لپاره هم امادګي ونه نیوله. نو دا خو ډېره بده خبره ده. مهمه ده چې موږ تاسو په دغه فارغ وخت کې دغه دوه کارونه وکړو. که دا دوه کارونه موږ تاسو په دې فارغ وخت کې ونه کړل که نه او دا مو غنیمت ونه ګڼه نو بیا زموږ ستاسو ژوند برباد ده. زموږ ستاسو ژوند بیا تللی ده او موږ تاسو یو انسان، یو ناکامه انسان موږ تاسو ته ویل کیږي. ناکامه انسانان. ډېره زیاته مهمه ده چې موږ تاسو له دغه فارغ وخت نه دغه ګټه پورته کړو. یعنی کینو فرضاً ته غرمې پورې مصروفیت لري، بل چاته دې وخت ورکړی، نو کینه د الله بنده پس له غرمې وخت یا تر مازدیګره ته بل چا سره مصروفه یې، له مازدیګر نه وروسته کینه
او د خپل ژوند په اړه باندې لږ فکر وکړه چې زه څه کول غواړم او ما کې کومې نیمګړتیاوې دي چې هغه زه باید پوره کړم. په هغه وخت کې ستا وخت بیا ارزښت پیدا کوي. د هغه وخت کې بیا د وخت په قدر باندې پوهېږي او ته کولی شي چې له دې وخت نه صحیح ګټه پورته کړي. خو که دا وخت خو ستاسې هم لاړه، دا هم لاړه او دا هم بیا لاړ شي په فضولو شیونو کې، په سستي او تنبلي کې او په وخت ضایع کولو کې، نو بیا ته یقین وکړه چې ستا به نه هدف معلومي او نه به درنه څه شی جوړ شي. ټول ژوند به دې برباد شي. له تا نه بیا هېڅ هم نه جوړېږي. مطمئن اوسېږه، هېڅ هم نه درنه جوړېږي. نه په دې دنیا کې په درد لګېږي او آخرت دې هم برباد ده، ځکه ځان دې نه ده جوړ کړی. د آخرت لپاره خو هم امادګي غواړي که نه، داسې خو نه کېږي چې مفته کې موږ د جنت ته لاړ شو. نو ډېره مهمه ده چې موږ او تاسو فارغ وخت نه استفاده وکړو. دا ویډیو ما نن سبا د دې په خاطر باندې وکړه چې نن سبا خو ژمی ده. د ژمي دا موسم کې شپې ډېرې اوږدې دي. 5 بجې ماښام کېږي نن سبا. له 5 بجو نه واخله ته څه کوې د الله باندې، تر 6 بجو، تر 7 بجو، تر 8 بجو، تر 9، تر 10. عموما خلک 10 بجې 11 بجې ویده کېږي. دا 5-6 ساعته وخت تا چېرته به دې باندې فکر کړی چې دا تا په څه کې ولګاو؟ که را راځې کور کې وناستې ماشومانو سره هر ورځ دې سره خبرې کوه، هغه سره خانده او دې سره جنګ کوه، لانجې کوه، غیبتونه کوه، دا ته په دې کې تېرې د الله بنده. تاسو یقین پر رب وکړئ که موږ تاسو دغه فارغ وخت نه ګټه واخلو که نه، نو بس زمونږ استاسو بیا وخت نه ده ضایع شوی، زمونږ استاسو دا عمر نه ده برباد شوی. ځکه د دې عمر په اړه باندې به زمونږ استاسو نه د قیامت په ورځ باندې پوښتنه کیږي چې تا دا خپل وخت او دا فارغ عمر دا په څه کې تیر کړ. نو د دې په خاطر باندې ډیره مهمه ده چې موږ تاسو دا وخت په اړه باندې ډیر تشویش مه کوئ، ځکه دا خو اسیم لاړه. که کولی هم شو چې دغه وخت په بل چا باندې چې تا خرڅ کړی ده، که دا بیرته را واپس کړي او د خپل مصلحت لپاره استعمال کړي، خپل ځان لپاره کار وکړي، دا خو به ډیره ښه خبره وي. نو بیا ته 2 چنده فارغه وخت لري، دا هم فارغه وخت، دا هم فارغه وخت، ته بیا ډیر زیات پرمختګ کولی شي، ډیر زیات کار کولی شي. خو که نه کېږي او دلته پاتې کېږي، دا خو هسې هم درنه لاړه او دا وخت باید ته راټینګ کړې. زه تاسو ته ډېره یوه جالبه مهمه خبره کول غواړم په دې اخره کې. دغه فارغه وخت چې ده که نه، دا د تحقیقاتو او د څېړنو مطابق دا یوازې او یوازې 14 کاله ده. دا وخت موږ تاسو چې لرو 14 کاله یې لرو. یعنی د پرمختګ وخت، د ځان جوړونې وخت، د دنیا او د آخرت د آبادولو وخت، هغه یوازې او یوازې څو کاله ده؟ 14 کاله ده. صحیح شوه؟ که دغه 14 کاله موږ تاسو غنیمت وګڼو، په دې کې یو کار وکړو، نو حتما به مو هم انسانیت ته ګټه رسېدلې وي او هم به مو آخرت کې لوړې درجې انشاءالله ترلاسه کړي وي. خو که دغه 14 کاله ډېر کم عمر ده، دا موږ تاسو ضایع برباد موږ، نو بیا تاسو یقین وکړئ چې هېڅ به هم درنه جوړ نه شي. دا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو خپل وخت غنیمت وګڼو او له دغه نه انشاءالله استفاده وکړو او په سمه توګه باندې د خپل وخت مدیریت وکړو، ځکه وخت چې ده تر دې پورته ارزښتمن شی زموږ ستاسو په ژوند کې نشته ده.